نننۍ ویډیو د کونیانو دپاره د کومو کسانو چې کونه ورکړي وي اوس هغه پرېښودل غواړي خو نشي پرېښودی د هغوی دپاره خاص نو دا ویډیو پوره وګورئ ستاسو به څه ځای کې په کار راشي. که تاسو د جنسي معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریه. څنګه چې موږ د دې نه مخکې ذکر وکړو چې دا ډېره لوی ګناه ده او شرعي لحاظ سره د هغې موږ هغه چې کوم د دې نقصانات دي هغه بیان کړي وو. نو دا د څه د وجې راځي او د دې علاج به څنګه کېږي. دا هله راځي چې کله په کولمو کې بلغم پیدا شي او د هغې د وجې چې دی د کولمو د اخري حصه چې ده نو دا خارښ کوي او تخنیږي او یا داسې وشي چې اخري کم د دې سټیج هغې کې دکې بلغم کې نري چینجي هم پیدا شي چې هغه بیا د کوني دا مقد چې دی دا خارښ کوي او خوږیږي چیچل کوي. د هغې د وجې چې کله دی په ځان هلک واچي د ذکر د نرمي او سختي او ګرموالي هغې ته فایده ورکوي، مطلب هغې ته هغه سکون ورکوي د هغه وخت دپاره. څه وخت دپاره دا ختم شي خو بیا یو هفته نیمه پس بیا خارښ شروع کړي. د دې دپاره به انشاءالله مونږ را روان ویډیو کې علاج وایو. نن تاسو ته مونږ صرف دا ووایو چې د کوني دکه مسله د څه د وجې یعنې دکه بلغم شعوري چې په کولمو کې پیدا شي او په آخري سټیج کې هغې کې دکه واړه چینجي پیدا شي. په را روان ویډیو کې به د دې علاج مونږ بیانو. که تاسو زمونږ په چینل نوی او جنسي معلومات ترلاسه کول غواړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. شکریه. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.